چې دا غلامان چې دي دا غلامانو یا ښکر راځي یا د غلامانو چې دی په لاسو کې زنځیرونه اچول کېږي بیا دهشتګرد دي. دا څنګه ترهګر دي چې دا دلته دغه ټولې پنجاب نه ویني، دا نور وطن نه ویني، خالي پښتانه نه ویني. ته موږ شکست ورکړي هغه ولاړې تور انګرېز پاته دی. خو تور انګرېز پالیسي دا وکړله چې ده م ویل چې زه چې یم مسلمان یم او مسلمانان چې دي سره ورونه دي، په دا نامه باندې ما ته ځان را ورور کړی دی، زما په شانو باندې ده ځان را شریک کړی دی چې پر دې خو زما مک دی او پر خپل مدنیاتو باندې غېږ را ګرځولی ده چې دا خو یې کړه زما دی. په دې پالیسي باندې ده له موږ سره دغه ژوند دی. دا په دې باندې دی چې پاکستان داسې یو ډېر زوړ تاریخ نه لري، نه داسې یو تاریخي ملک دی چې دی دلته خپله جغرافیه ولري یا خپل تاریخ ولري. پاکستان دلته انګریزان راغلي ول، انګریزانو دلته دغه ټول وطنونه نیولي ول، که هندوستان دی یا که د هندوستان شاته چې څومره ملکونه دي آس پاس دا ټول یې قبضه کړي ول. پنجابیان په هغه وخت کې د انګریزانو ملګري ول، د دوی ګوړاګانو سپیانې ورساتل د دوی ښه بهترینه خدمتونه کوي. ښه عجبه یو کیسه ده. اوس زموږ صوبه ده، موږ خلک یو، موږ دلې اوسېږو، زموږ چیک پوسټونه دي، دی د سرګودې سره راغلی دي، زما پر چیک پوسټ ولاړ دی، زما د کلي که محترمه سړی دی، که معتبره سړی دی، که خان دی، که ملک دی، که ملا دی، که یو ښه تعلیم یافته سړی دی، اوس دی څه پېژني، دی خو د سرګودې سره راغلی دی. بیا د بیا د ده کار خو دا ولو چې نایتوب به ده کوئ، خو زه غلام شولم، دی راغلی دی، نن یې ټوپک راخیستی دی. په دې دا ده چې پښتانه یو فطرت لري. هغه فطرت دغه دی چې پښتانه کله په خپل څنګ کې یو کس ویني چې هغه ژوندی وي، که هغه هر څومره ښه خبرې کوي، رښتیا خبرې کوي، دغه قوم ته یو ښه لاره ورښیي، د دې قوم د مستقبل خبره کوي، د ښه سباون خبره کوي، خو چې هغه ژوندی پښتانه پر ژوندو باندې باروسه نه کوي. خو چې بیا کله مړ سي بیا پښتانه راځي، بیا پر هغه باندې ژاړي هم بغارې هم وي، بیا دغه سړي قدر دی ته معلوم سي. دا که موږ پسې ولاړ سو، دا هغه تر امان الله خانه پورې چې دی موږ په هر خپل اتل پسې بیا ارمان کړی دی، او چې کله هغه ژوندی سوی دی بیا موږ هغه خپله په ډبرو ویشتلی. نو دلته چې دغه پښتانه قام خپل حالات تر اوسه پورې بدل کړی نه دی، د هغه وجه هم دا ده چې پښتانه دلته خپل د قام خبرې ته چې دی هغه اهمیت نه ورکوي، دا خپله غلامي چې ده دا پر غلامي باندې نه بولي. پښتانه نن هم په 21مه صدۍ کې دې خبرې د انتظار دي. موږ دلته په دې ملک کې چې موږ دلته ژوند کوو، چې دلته په دا ملک کې یو قوم نه دی پروت، دلته مختلفه قومونه پراته دي. پاکستان چې دی داسې ملک نه دی لکه په جهان کې چې نور کوم ملکونه دي، لکه اوس جاپان چې دی هغه ټول جاپانیان پراته دي، هغه کې دا د قومو د دې شانو مسله نشته. دا چاینا دی تر یو عرب ذات آبادي ده، هلته ټول چینایان پراته دي، دغه مسلې نشته پکې. دا رقم چې په دنیا کې ځي څومره ملکونه چې دي هغه یو قوم وي، بیا هغه قوم چې هلته په هغه نامه باندې ملک هم لري. خو دلته پاکستان چې دی هغه داسې یو ملک دی چې دلته مختلفه قومونه اوسېږي. دلته بلوڅ خپل وطن دی، په خپله مځکه باندې خپل ژوند کوي، د پښتانه خپل وطن دی، د سیندي خپل وطن دی، د سرایکي خپل وطن دی، بیا دلته د پنجابي خپل وطن دی. اوس دا ولې دی؟ دا په دې باندې دی چې پاکستان داسې یو ډېر زوړ تاریخ نه لري، نه داسې یو تاریخي ملک دی چې دی دلته خپله جغرافیه ولري یا خپل تاریخ ولري. پاکستان دلته انګریزان راغلي ول، انګریزانو دلته دغه ټول وطنونه نیولي ول، که هندوستان دی یا که د هندوستان شاته چې څومره ملکونه دي آس پاس دا ټول یې قبضه کړي ول. پنجابیان په هغه وخت کې د انګریزانو ملګري ول، د دوی ګوړاګانو سپیانې ورساتل، د دوی ښه بهترینه خدمتونه یې کول. او زموږ دغه کم پښتون افغانان خلک چې یو زموږ پلار او نیکه چې هغه د انګریز خلاف چې دی جهاد یې کوي، جنګ یې کوي، قربانیان یې ورکول، دی د انګریز ملګری و، دا د انګریز تنخواه خوړله. دا داسې خبره نه ده، دا عمري کارت خبره ده، په دې کتابونه ډک دي. که چېرې پنجابیان خوا په بدۍ رادي سي، موږ پر دا میډیا ټیم راکړي، موږ به یو ثبوت ورکړو، دا به ور وښیو. نو بیا دلته چې کله انګریز پر دې مجبوره سولو، انګریز د دې ځایه تللی، نو پنجابی چونکې د ده وفاداره پاته سوی ولو، د ده خدمت یې کړی ولو، نو بیا پنجابي دلته دوی ته دغه یو ملک ور جوړ کړي چې په دې کې دغه نن موږ پر ولاړ دا سیمه چې ده د افغانستان سیمه وله، دا د افغانستان خاوره ده، دا یې د افغانستان سره جلا کړې وله د ډیورین په نامه باندې. هلته د بلوڅ وطن په راګټ کې، داسې په د پنجاب کې هم د پښتنو ډېر وطنونه دي، د اټک میوالي دا هم د پښتانه وطن دی. بیا دلته چې د دې خوا ورځې د اول سره ډېره غازي خان دا د بلوڅ وطن دی، دا د بلوچستان برخه وه. نو دا رقم یې د یو بله څه دغه ځایونو سره راجمع کړل، د پاکستان نوم یې ورکړي، بیا یې دلته حکومت پر جوړ کړي، بیا حکومت پنجابیانو ته په لاس ورکړي، او بیا پنجابیانو ته وویل هم دا چې دغه کوم پښتانه چې دي
دغه به دباو ساتي، دا به پر مخ باندې نه ایله کوي، دا به تقسیم سره ساتي، یووالي ته به نه ایله کوي. دا هغه خلک دي چې موږ ته یې دلته شکست راکړي، چې موږ راغلي وو دا ټوله اشیا مو نیولې وله، موږ ته دغه خلکو شکست راکړي. نو تاسو خو بیخي ډېر کمزور یاست، نو دغه خلک به تقسیم ساتي. نو بیا پنجابي یو وار د 10 وتلی ولو، د 10 هغه طریقې زده کړې ولې، بیا دغه بعد پنجابي هم دلته خپله پالیسي دلته جاري ساتلې ده چې پښتون افغان چې دی په دا عمل کې دی نه ایله کوي. او د دې دپاره پنجابي مختلفه آیډیاوې جوړې کړي دي، مختلفه پالیسیانې یې جوړې کړي دي. داسې هم نه کوي چې ته پر دا روډ باندې روان دی مخامخ تا راوګرځي چې بس ته پښتون یې زه تا وژنم، په دې خو بیا د هر سړي سر خلاصېږي. نه داسې نه کوي. دغه پښتانه وایي په پراړه کې چې چا اوبه ورسره ایله کړي، دوی له موږ سره داسې کار کوي. د اسلام په نامه باندې هم دوی موږ وژني، بیا دلته موږ روزګار ته هم نه ایله کوي، بیا دلته زموږ شناخته کارډونه هم رابلاک کوي، شهریت هم نه درکوي. بیا دلته چې څومره هم عربي دي په تعلیم کې هم ته شاته ساتلی، تا ته علاج هم نه درکوي، تا ته ترقي هم نه درکوي. دغه ټول شیان یې دلته له موږ سره ساتلي. نو دلته هغه زموږ د ویلو ضرورت به نه وي. هر پښتون چې چیرې هم کاروبار کوي یا چیرې دی ژوند کوي، چیرې دی اوسېږي، هر سړی به خپله محسوسه کړي چې په دا ژوند په دغه ملک کې پښتانه دغسې خودمختاره نه دي لکه څنګه چې دلته پنجابی دي یا نور قومونه. هر پښتون چې چیرې ځي د ده سره په زړه کې ویره ورسره وي. نو د دې خلاف مخکې هم په دا وطن کې مشرانو مبارزه کړې ده، هر کور ته تللي دي، هر کلي ته تللي دي، دا مجلسونه یې کړي دي چې ورو ورو دغه پنجابی چې دی دا زموږ دوست نسي کېدلی، دا زموږ دښمن دی، دا تور انګریز دی. سور انګریز ته موږ شکست ورکړي، هغه ولاړی، تور انګریز پاته دی. خو تور انګریز پالیسي دا وکړله چې ده م ویل چې زه چې یم مسلمان یم او مسلمانان چې دي سره ورونه دي، په دا نامه باندې ما ته ځان را ورور کړی دی، زما په شانو باندې ده ځان را شریک کړی دی چې پر دې خو زما مک دی او پر خپل مدنیاتو باندې یې غېږ راګرځولی ده چې دا خو یې کړه زما دی. په دې پالیسي باندې ده له موږ سره دغه ژوند وکړي. خو دلته بدبختي دا ده چې پښتانه یو فطرت لري. هغه فطرت دغه دی چې پښتانه کله په خپل څنګ کې یو کس ویني چې هغه ژوندی وي، که هغه هر څومره ښه خبرې کوي، رښتیا خبرې کوي، دغه قوم ته یو ښه لاره ورښیي، د دې قوم د مستقبل خبره کوي، د ښه سباون خبره کوي، خو چې هغه ژوندی پښتانه پر ژوندو باندې بروسه نه کوي. خو چې بیا کله مړ سي، بیا پښتانه راځي، بیا پر هغه باندې ژاړي هم، بغارې هم وایي، بیا دغه سړي قدر دوی ته معلوم سي. دا که موږ پسې ولاړ سو، دا هغه تر امان الله خانه پورې چې دوی موږ په هر خپل اتل پسې بیا ارمان کړی دی، او چې کله هغه ژوندی سوی دی بیا موږ هغه خپله په ډبرو ویشتلی. نو دلته چې دغه پښتانه قام خپل حالات تر اوسه پورې بدل کړی نه دی، د هغه وجه هم دا ده چې پښتانه دلته خپل د قام خبرې ته چې دی هغه اهمیت نه ورکوي. دا خپله غلامي چې ده دا پر غلامي باندې نه بولي. پښتانه نن هم په 21مه صدۍ کې دې خبرې د انتظار دي چې دا غلامان چې دي دا غلامانو یا ښکر راځي یا د غلامانو چې دی په لاسو کې ځنځیرونه اچول کېږي، بیا دوی سر خلاصېږي. خو دا چې ده دا 21مه صدۍ ده. په 21مه صدۍ کې د غلامانو ښکر نه راځي، نه د غلامانو غاړې ته څوک ځنځیرونه ورچوي. پخوا چې به یو څوک ونیوي غلام به کوي، دا غلام ته به خپل نمبر ورکړي چې دا پلانکی نمبر غلام دی، بیا به په قید کې ساتي. خو نن 21مه صدۍ ده. په 21مه صدۍ کې د غلامۍ تر ټولو غټه علامه دا ده چې ستا ژبه غلامه ده، ته په دا ملک خپله ژبه نسې ویلی، ته دلته خپل ثقافت نسې اغوستلی، ته دلته خپله جامه نسې اغوستلی، ته دلته محفوظه نه یې، دلته تا ته تعلیم نه درکوي، دلته ته پر دا خپله خاوره پر خپلو مدنیاتو باندې خپل اختیار نه لرې. دا چې دی د 21مې صدۍ د غلامانو طرز چې دی دا دی. موږ به حیثیت پښتون قام دلته په دې ملک کې د غلامانو ژوند کوو. دلته ټول پښتانه موږ غلامان یو. په دې باندې به څوک خوا نه بدوي، خو دا زموږ د قام یو حقیقت دی. موږ که په خپل کلي کې، په خپل کور کې هر څومره پهلوانان سو، هر څومره موږ دلته اختیارمند سو په خپل کور، په خپل کلي کې، خو چې ته د باندې راوځې پر دا سړک باندې، دلته چې ستاسو د بار صوبې څخه یو سړی راغلی پر چیک پوسټ ولاړ چې د هغه نه یې خوښه ته نسې ځین تللی، ته به هغه ته د ګاډۍ تلاشي هم ورکوې، د جیب تلاشي هم ورکوې، ته دې په خپل علاقه کې هر څومره معتبره سړی. نو موږ دلته بنیادي طور زموږ مقصد دا دی چې موږ پښتون قام د دې غلامۍ څخه خلاص کړو. دلته پښتون قام هم داسې یو آزاد ژوند وکړي لکه څنګه چې دلته پنجابۍ کې یا نور قومونه کې. اوس پېښه څه ده چې دلته هر ځای
پښتون په ژړا دی، پښتون در په دره. دا داسې خبرې نه دي. پخوا چې به زموږ مشران راتلل، هغوی چې به کام ته کم مجلس کوي، هغوی به د تاریخ په حواله باندې مجلس ورته کوي. بیا به په هغه کې مسله دا راغله زموږ کام به د تاریخ څخه ناخبره ولو، نو د هغو مجلس به د ده په مضمون نه اخیستي، د ده زړه به نه منل. یا به زموږ مشرانو د را روان وخت د پیشنګویي په حواله باندې مجلس ورته کوي، هغه به زموږ کام نه ورسره مني. زه نه د تاریخ په حواله مجلس درته کوم، نه در روان پیشنګویي خبره درته کوم. دا نن چې له تا سره روان زه د دې خبره در سره کوم. دلته که چیرې دا خبرې وکړي، څوک شک ویني، هر سړی دلې پر دغه ځای ولاړېږي چې یا داسې نه ده ته غلط وایي. لیکن که داسې ده خو بیا خو به سر سره خلاصوو. پر دا چیک پوسټو باندې دلته د پښتانه کام بې عزتي نه ده روان، هر سړی نه ویني. اشا عجبه یو کیسه ده. اوس زموږ صوبه ده، موږ خلک یو، موږ دلې اوسېږو، زموږ چیک پوسټونه دي، دی د سرګودې سره راغلی دي، زما پر چیک پوسټ ولاړ دی. زما د کلي که محترمه سړی دی، که معتبره سړی دی، که خان دی، که ملک دی، که ملا دی، که یو ښه تعلیم یافته سړی دی، اوس دی څه پېژني، دی خو د سرګودې سره راغلی دی. بیا د بیا د ده کار خدا ولو چې نایتوب به ده کوي. خو زه غلام شولم، دی راغلی دی، نن یې ټوپک راخیستی دی، پر ما باچهي کوي. که نه د ده اصل پیشه خو نایتوب دی، خو دی نایي راغلی دی. زما د کلي خان هم راګرځي، مشر هم راګرځي، هر چا کې تلاشي هم کوي. او تر ډېره حده پورې پر دا سوشل میډیا به تاسو لیدلي تصویران، پر دا موبایلو به دا تصویران تاسو لیدلي، په پښتنو باندې به غوږونه نیولي ول، کمپکټ کړي به ول چې دا د کوم ځای انصاف کړي یې څه شي دي. په موټر کې بم ورسره دی، دهشتګردي کوي، هیروین ورسره دي، څه شي ورسره دي. که ستا سره په موټر کې مریض در سره وي، دی به تا نه لکوي، د ده غرور دومرې غټ دی. ښه اوس بیا دا کېدلی شي چې د دې ځایه پښتانه ولاړ شي، د کوچ او دا د سارانانو د چمن خلک لاړ شي، هلته په لاهور په سرګوده کې ولاړې، بیا دا غځي غټ غټ چودریان راګرځي، په هغو غوږونه یې نیسي. بیا دی دا برداشتولی شي، دی هلته تا نږدې هم نه پرېږدي. نو نن ستا هغه کامي غلامي تر دې در رسېدلې ده چې ته د دې حالت سره مخامخ یې. بیا دلته چې په دامن کې هر یو ګیم کېږي، یو تبدیلي کېږي، دلته دماکې کېږي. بیا د دې دماکو پر سر باندې زموږ سرکار چې دی هغه د 1200 پیسې اخلي. ښه دا دماکې چیرې کېږي؟ د دې دماکو مرکز ولې خالي پښتونخوا وطن چې چیرې هم دماکې کېږي، ته پل پسې وي به پښتونخوا وطن، پکې مړه به پښتانه وي. دا څنګه دهشتګرد دي، دا څنګه تراګر دي چې دا دلته دغه ټول پنجاب نه ویني، دا نور وطن نه ویني، خالي پښتانه ویني. د دې ملک آبادي چې ده دا اوس په 13 مردمشماري کې دی 22 کروړه لیکلې ده. په 22 کروړه آبادي کې 11 کروړه آبادي خالي د پنجاب، بیا 11 کروړه چې دا نور درې صوبې. ښه په دا 11 کروړه پنجاب کې دلته هېڅوک غلط کار نه کوي، بس خالي دا پښتانه دي. دماکې به پر پښتانه کېږي. که یو سړی اغوا شو پل پسې وایي دا په پښتون وي، په بدۍ پښتانه سره اخته دي، د تربره سره د کامه سره ملا صاحب مجلس پر وکړي. زه دا سوال کوم چې دا انسانان خو پنجاب کې هم اوسېږي، 11 کروړه آبادي ده، هلته دې ما ته څوک راوښیي چې د پنجابي پلانکي قوم په اپس کې سره بدي ده. په پنجابیانو کې هم ډېر قومونه شته، دا دوی چې د خپل نامه بعد چې کوم لفظ لیکي دا د دوی قومونه دي، دا داسې لفظونه نه دي. دا نواز شریف د ځان سره شریف لیکلی دی، دا شریف پوره خاندان دی، یو قوم دی، د دې ډېر غټ دغه دی. دا باجوه صاحب چې د ځان سره باجوه لیکلی دی، دا هم د پنجابیانو قوم دی. دا ته رجټان پکښې دي، بټان پکښې دي، لکه دا زموږ دا رقم پښې دي. لیکن تر اوسه پورې ته ما ته راوښیي چې هلته خلک په بدۍ سره اخته دي. نو دا چې دی د دې پوښتنه به ته خامخا کوې. یو ډاکټر د مریض علاج تر هغه ټیمه پورې نشي کولی چې دی د مریض په مریضي ځان نه کړي پوه، بیا به دی هسې تجربې پر کوي. نو زموږ د کام دغه حالت چې دی ته به په دې پسې پوښتنه کوې چې دا څه شی دی، د دې ذمهواره پنجابی دی. بیا په بخښنه سره دلته د موږ سره چې څه هم کېږي، دماکې کېږي، که موږ وژل کېږو، که زموږ خلک ورک دي، که زموږ خلک بېروزګاره دي، بیا دلته موږ ته تسلي په چش راکوي. په موږ کې داسې خلک ګیله کړي دي، هغه بیا راځي که دلته له موږ سره راواقع شوي وایي دا خو بس د خدای دغې خوښه وله، ته صبر وکړه. ګوره مسلمانان خلک یو، خدای پاک دومره ظالم نه دی چې له موږ سره دومره بد کوي. که خدای پاک له پښتانه کام سره دومره بد کولی، بیا پښتونخوا پښتانه کام ته دومره بهترینه وطن ولې ورکولی لکه پښتونخوا وطن. دا د پښتانه کم وطن چې دی پښتونخوا وطن، هغه که بر افغان دی که دلته لر افغان دی، په دې وطن کې چې څومره معدنیات دي دا د دنیا په یوه ملک کې نشته. دا 4 موسمه موږ لرو، موږ دلته اوبه لرو، موږ ځنګلونه لرو، موږ دلته تیل لرو، ګیس لرو، کرومایډ لرو، کویله لرو، سره زر لرو، د دنیا هر نعمت لرو. خو دلته خبره دا ده پر هغه نعمت ستا اختیار نشته.
چې ته مازې یو ځای ګورې چې دلته لږ معدنیات پکښې پر هغه باندې بیا د ده اف سي راغلی تارونه یې پر راګرځولي بیا یې هلته کیله پر جوړه کړې د دې چې څه تعمیرونه کړي چې چیرې په پښتونخوا وطن کې معدنیات شته نو دلته نه تا کاروبار ته هیله کوي نه تا ژوند ته هیله کوي نه تا تعلیم ته هیله کوي نه تا ترقي ته هیله کوي نه تا پرمختګ ته هیله کوي نه تا ته پر خپله خاوره خپل اختیار کوي دا خامخا غږ غواړي که غږ نه کړو پورته تر دې به نور هم غلامان کېږو تر دې به نور هم تر پته دره کېږو د چا په انتظار به نه کښېنو ولې مسلمانان خلک دي د روژې میاشته ناست ده دلته دا دي مولوي صاحبان ناست دي خدای پاک په قرآن مجید کې فرمایلی دي وایي زه تر څو پورې د یو قوم حالت نه بدلومه چې تر څو پورې هغه قوم خپل حالت په خپله نه کړي بدل دا د الله پاک په قرآن مجید کې حکم دی په قرآن مجید کې خو یو مسلمان شک نه لري په قرآن مجید موږ ایمان راوړی دي بیا په دغه قرآن مجید کې الله پاک تاسو ته فرمایلی دي چې وروره دلته زه ستا حالت نه بدلوم ته به د حالت په خپله بدلوې نو دا د پښتانه کم حالت چې دی دا و د اسمانه فرشتې نه راځي نو نور دلته مخلوق راځي دا به دغه پښتانه خپله سره راولاړېږي سره جرګه کېږي به سر به سره خلاصوي بیا د حالت موږ بدلولی شو بیا د حالت موږ بدلولی شو که نه تر دې نورې خطرناکې ارادې دا خلک لري تر دې نورې خطرناکې ورځې را روانې دلته مولوي صاحب د افغانستان مثال درکړي چې هلته نن خلک د دومرې غربت سره مخامخ دي چې په یوه تیلۍ وړه باندې خپل ماشومان خرڅوي خپلې زنانې خرڅوي دومرې مجبوره دي دا حالت دلته هم را روان دی دا موږ چې د لر بر افغان خبره کوو د لر بر افغان خبره موږ خالي په خوله نه کوو دلته په دا پښتونخوا وطن کې دلته د پراپرټي کاروباریان دلته به ناست دي ته چې پوښتنه ځینې وکړې وایه یاره د اوو اتو میاشتو سره د پراپرټي ټپ ولاړه ده موږ خالي تاوانونه کوو هلته په افغانستان کې چې دغه کوم ترتیب وسو دا هغه بعد دلته ټول کاروباریان په بغارې دي نو ما ورته وویل ما د لر بر افغان خبره چې موږ کوو دغه فرق هم دغه دی چې موږ یو خلک یو که هلته مشکل راسي ته هم ولاکه ولاړ سي موږ یو بدن یو که د بدن هر حصه چې ده په تکلیف کې ټول بدن ورسره په تکلیف باندې نو دا حقیقت خبره ده موږ یو وطن یو یو خلک یو که هلته خلک په تکلیف ول دا پښتانه ولاکه د خیر ژوند وکړي که هلته خلک آباد ول خودمختاره ول دلته دا پښتانه ته ولاکه څوک تر سترګو چپ وګوري و دلته مشکل دا دی چې خلک نه هلته تایله کوي نه دلته تایله کوي نو دا به اوس ته خپله سرخلاصوي او د دې دپاره یویشتمه صدۍ ده نه د توپک ضرورت شته نه دلته د جنگ ضرورت شته نه د غره ته د خطو ضرورت شته یویشتمه صدۍ ده د قلم دور دی ته خالي سره تقسیم یې چې ته خالي یو ورځ په اتفاق باندې راووځې چې پښتانه سره یو سول موږ خپل پر وطن باندې خپل اختیار غواړو دلته امن غواړو دلته دهشتګردي نه منو دا ډېر کمزوري خلک دي دا چې دی پر موږ باندې دا زورور سوي دي د زموږ کمزوري نیولې ده زموږ کمزوري دا ده چې موږ سره تقسیم که موږ په کومه ورځ سره یو سولو دلته د جنګ او د چپلاخې ضرورت نه نشته دی خپله ستا وطن یې لکېږي دا دومرې چالاکه خلک دي تا سره جنګ نه کوي نه دی دومرې توان لري خو دلته موږ سره تقسیم یو به بل خوا نه بدوو په مختلفو لارو سره تقسیم یو په نظریاتي لیول هم سره تقسیم یو د پاچیانو په لیول هم سره تقسیم یو په مذهب کې هم موږ ورو پر څو ډلو سره تقسیم یو بیا دلته په کامل لیول هم سره تقسیم یو بیا هر کام چې دی د بل کام سره په بدۍ اخته کړي یو پر بند باندې سره پرې کړي یو نو بس موږ کم وجود کم طاقت پاتې سي کم دماغ هم پاتې سي نو موږ که دلته سره خلاص کو سره یو سو دا خپل وطن ګټلی سو او چې دا وطن موږ وګټئ دلته به هر پښتون بیا د عزت ژوند کوي د سیالۍ ژوند وکړي او که دا وطن غلامي په دا وطن کې امن نه په دا وطن کې جنګي بیا دې هیڅوک په دې نه خوشحاله کېږي چې یاره زما خو نو ښه جوړه ده زه ښه ژوند کوم نو دلته خبره د وطن ده که دا وطن سیال ولو د دې وطن هر بچی به سیال د هغه زه یو مثال در کوم وخت ناوخته دی مجلس ختموم دلته په دغه ملک پاکستان کې په دا دنیا کې څومره ملکونه دي د هر ملک خلک دلته ستا وسیږي دلته هندوان هم ستا وسیږي دلته عیسایان هم ستا دلې وسیږي دلته چینایان هم راځي دلته جاپانیان هم راځي دلته ایرانیان هم راځي څوک دې ماته وښوي یا په ویډیو کې یا یو ثبوت دې ماته څوک راکړي چې دغه د پاکستان که لیویز دي که پولیس دي که دلته ایچیف والا دي که دغه اف سي ده که دغه آرمي ده که دا سیکورټي فورسز دي چې دوی د بار ملک یو سړي ته تر سترګو پورته کتلي اوس وجه څه شي ده دلته هندوان نشته هندو ته دی د سترګو پورته ولې نشي کتلی هندو تر شا هندوستان لري عیسائی ته دی ولې نشي کتلی هغه تر شا امریکا لري خپل زورور هیواد لري چاینا تر ځا چین لري جاپانیان خپل جاپان لري پښتون څه شي لري هلته هم در په دره دی د نه هیله کوي زه در څه قبضه کړی دي دلته هم ته په در په دره او که دلته هغه وطن صرف آباد سي هم دلته ولاکه د چا پلار موږ ته تر سترګو لوړ وګوري
خبره دا ده هلته هم تا نه ایله کوي نو ستا غټه وجه چې ده دا ده په مختلفو لارو سره تقسیم کړي موږ دلته راغلي یو په روان وختو کې به بیا مجلس کوو د پښتانه کام دردونه د پښتانه کام زخمونه د پښتانه کام مشکلات دومره دي چې تر سبا د امله پر غږیږو دا مجلس نه ختمیږي بیا په روان وختو کې پر دې باندې مجلس کوو چې دلته څه رقم ځان خلاصولی سو او موږ ته کومې منصوبې جوړې دي نن موږ دلته راغلي یو دلته به د سیاسي پارټیانو کارکنان ناست دي د مختلفو قبیلو خلک به ناست دي زموږ بنیادي مجلس دا دی موږ د یوې سیاسي پارټۍ خلاف نه یو د هیچا د نظریاتو خلاف نه یو د یو قبیلې خلاف نه یو موږ د پښتانه د یووالي پیغام راوړی دی پر پښتانه کام باندې دا بده ورځ ده موږ ته خپل عقل او تاریخ دا راښیي چې پښتون تر څو سره یو سوی نه پښتون کام د دې غلامۍ څخه ځان نشي خلاصولی نو موږ به سره یو کیږو بیا موږ ځان خلاصوو نو موږ دغه ټولو پښتنو ته دغه اپیل کوو دا تاسو ناستو خلکو ته او مشرانو ځوانانو ته دا اپیل کوو چې دا د کام د سیالۍ په جنګ کې له موږ سره ودرېږئ جنگ مطلب دا نه دی چې ماته ټول چې موږ غره ته تاسو نه خېږو زموږ جنگ دا دی د خولې جنگ دی د کلم جنگ دی موږ مظاهره کوو موږ جلسه کوو موږ درنه کوو موږ احتجاج کوو موږ دغه جنگ کوو په دغه کې زموږ ساعت راکړي چې یو وار دا وطن د دې مشکلاتو څخه خلاص کړو بیا د هر سړي خپله مرضي ده چې څه رقم کور پکې جوړوي څنګه نظریه پکې خپروي څنګه جنډه پکې دري بیا هر سړی خپل د مرضي پر ووټ یوه پابندي نشته هرې پارټۍ ته چې هر سړی ووټ ورکوي زموږ د خوا وروره پر ووټ هم پابندي نشته دلته اکثره خلک چې دا موږ کوم تنظیمي لاره په مخ اخیستې ده د دې خلاف پروپاګانډې کوي موږ یو ځای ولاړ سو مجلس وکړو زموږ بادشاه خلک راسي هغه چې کومو خلکو ته موږ مجلس کړی هغو ته رښتیا او درواغ پروپاګانډې په ذهن کې واچي بیا هغه زموږ پروګرام سره دغه کړي کېدای شي دلته سبا بیا خلک راسي کوم ملګري چې غونډه جوړه کړې ده د په ذهن کې تور واچي وروره واضح مجلس دی که هر څوک دلته راځي خالي دغه یو تکلیف وکړي موږ ته ټلیفون راوکړي موږ ته وروره دا خلک راغلي او موږ دا ستا په مجلس نه پوهېږو موږ دوی درته راغواړو تی دوی سره کښېنئ که تی صحیح ولاست موږ په دوی پسې یو که دوی صحیح ول موږ په دوی پسې کېږو خالي دا خبر ورته وکړي برته به بیا درسه ځي موږ صرف یوازې دلته د کام د یووالي پیغام راوړی دی تنظیم موږ په دې جوړوو چې تنظیم د دا کام ضرورت دی که تنظیم نسي جوړ د افغانستان مثالونه ما تاسو ته ډېر درکړل افغانستان کې تر اوسه پورې یو منظمه تنظیم نشته حکومتونه راځي بدلیږي هیڅ نه دی پکې معلوم هر سړی ځان ته باچۍ جوړه کړې په کابل کې به یو حکومت راغلی په کندهار کې به یو سړی ناست نه بیمني په کابل کې به یو حکومت راغلی په نیمروز کې به یو سړی ناست نه بیمني په هلمند کې به یو سړی نه مني په زابل کې به یو سړی نه مني اوس وجه چې ده هر سړی خود مختاره دی بس هغه بل نه مني موږ تنظیم په دې سره جوړوو چې د احکام سره یو کو د احکام ته منظمه تنظیم ورکو یو منظمه تنظیم چې دی هغه د دې غوبله څخه موږ خلاصولی شي دا رقم چې سره مشر نه معلوم کشر نه معلوم پر اصولو لارو پر تقسیم دا موږ نسو سره غونډولی نو موږ دغه پیغام راوړی دی تاسو موږ واورېدلو نیمه شپه ده زموږ نورو ملګرو هم مجلسونه وکړل ما د ټول مجلسونه بیخي ډېر دي را روان وختو کې بیا کوو موږ ته مو عزت راکړئ موږ دلته نوم راغلي یو تحصیل څارنانو ته دلته به اوس تاسو په خپله خوښه باندې موږ ته یو کمیټۍ را جوړوئ د دې کمیټۍ یو مشر به راټاکئ موږ ته هغه کې چې تاسو څنګه خوښه کړله موږ صرف چې دغه ناست خلک پر متفق وي د دې اتفاق یې پر موږ ته هغه قابل قبول دي دا رقم موږ په پښین کې نورې کمیټیانې هم جوړې کړي دي په تراټو کې موږ کمیټۍ جوړه کړې ده په کلیال آباد کې موږ کمیټۍ جوړه کړې ده نن دا د درېیمه کمیټۍ د دلته راغلي دا رقم به کوشش کوو تر د اختره پورې په پښین نورې کومې علاقې چې دي هلته کمیټیانې جوړې کړو زموږ اصل مقصد دا دی چې د پښتانه هر کلي ته ځان ورسو هر کور ته ځان ورسو په هر کلي کور کې په هر علاقه کې خلک سره منظمه کړو چې کله هم دا خلک بیا دلته راځي زیاتوب کوي د پښتانه سره ظلم کوي ټول پښتانه به سره خبر یو چې دلته په سرانانو کې د پښتانه سره ظلم کوي نو موږ به دلته کوټ هم بندوو چمن به ورته بندوو لورلای به ورته بندوو چې پر ځان یاریان پښتانه ورسره یو شو نو د دغه دپاره راغلي موږ ته به دا کمیټۍ را جوړوئ د کمیټۍ بعد به دلته سوګند اخلو هغه بعد به موږ درته ځو هلته په کوټه کې د فوټبال ټورنمنټ ټولو ما کولو